ځان چې سنگار کړي خواله راشي په ما ځان درنوي راته مسکې شي په خندا شي په ما ځان درنوي اور بل را خور په سپین رخسار کې وای څنګه ښکارم صفت ته ځان کوي لګیا شي په ما ځان درنوي ما ویلې زه به ورته جاړم په چغو چغو هغه په خپله په ژړا شي په ما ځان درنوي په ما مینه لیونی خو په ما سر ورکوي ما نه به څرنګه جدا شي په ما ځان درنوي سالار زما په مرض پوی د سماشوم خو نه دی سالار زما په مرض پوی د سماشوم خو نه دی راځه په خپل به پخلا شي په ما ځان درنوي السلام علیکم مینوالو صحیح سالار یم په دغه تمه په دغه هیله چې ټول به روغ جوړیې او د صحت په جامه به د ډېرو ملګرو پیغامونه راتلو چې د سالار ټي وي مرکه د منیري صاحب سره را جوړه شي نو نن زمونږ هم دغه ارمان پوره شو او ستاسو ټولو مینوالو چې د منیري صاحب خواته راغلي بنیر ته راغلي په دغه دنګو غرونو کې د منیر صاحب ځای ته راغلي نو په خپل پروګرام کې منیر صاحب ته ډېره زیاته مینه او هرکلی منیر صاحب سلامونه مې واخلئ وعلیکم سلام سالار صاحب په خیر علي درته وایم او ډېره زیاته مننه مو کوم چې تر ما راغلی ډېره مننه منیر صاحب نه د پیژنګلو محتاج ستاسو خو بلا مینوال دي خبرې به هم کو شعرونه به هم اورو خو زه خو وایم چې داسې په ګرمه کې اول شعرونه وایي نه پس په بیا خبرو ته راځو شعرونه خو بس ټول زاړه شعرونه دي دغه یو دوه درې شعر دي چې ځان مې په یارانو باندې وخورو ځان مې په یارانو باندې وخورو زړه مې په مارانو باندې وخورو نه یې څه ثواب شته نه احسان مني مال مې په هندوانو باندې وخورو نه یې څه ثواب شته نه احسان مني مال مې په هندوانو باندې وخورو ځای چېرته د قبر یې پیدا نه که لاش یې په کارخانو باندې وخورو او غزل دی چې خلک خپلې فاصلې وخي لګیا دي خلک خپلې فاصلې وخي لګیا دي پښتانه یو بل لخپې وخي لګیا دي هغه ما تا ته چې وی شراب حرام دي هغه خلک خو کاسې وخي لګیا دي دا شعر بیا ووایه مننه هغه ما تا ته چې وی شراب حرام دي هغه خلک خو کاسې وخي لګیا دي خدای ښکلی باران وکې موسم یخ کې پیغلې ځان ته لوپټې وخي لګیا دي خدای ښکلی باران وکې موسم یخ کې پیغلې ځان ته لوپټې وخي لګیا دي ستاسو خار دی خو سینګار د چا په سر دی پښتانه پکې بیلچې وخي لګیا دي ستاسو خار دی خو سینګار د چا په سر دی پښتانه پکې بیلچې وخي لګیا دي منیر جانه لیونیه ته یې ناورې لیوني درته نارې وخي لګیا دي ډېره مننه منیر صاحب داسې په یو غزل نیم خو دی نه معاف کوم ځکه چې دغه پېښور د سره راغلي روایتي خبرې به نه کوو نو زه خو یم چې زه به نن خبرې کمې کوم تش تاسو زه خپله ډېر ارمان کوم او ډېر ارمان مې کړی دی او دا د خپل زما دپاره ډېره د فخر خبره ده چې زما ناستې او د سالار ټي وي د مرکه نن په ړومبي ځل د بنیري خواله راغلی ده نو مینوالو ډېر وخت هم نه علم منیر صاحب نور به راته څه ډالې کوي نو دغه زوړ نظم به درته ووایم او د هغې نه به ته مخکې یو درې شعرونه ووایم تازه دي چې زه ورباندې خپې نه ږدم ماران ماته څه نه وایي چې زه ورباندې خپې نه ږدم ماران ماته څه نه وایي پیریان زما نه څه غواړي پیریان ماته څه نه وایي چې زه ورباندې خپې نه ږدم ماران ماته څه نه وایي پیریان زما نه څه غواړي پیریان ماته څه نه وایي زما نه دي دا خپل مسلمانان رونه قلار شي چې زه مندرې نه ورانوم هندوان ماته څه نه وایي زمانه د خپل مسلمانان رونه قلار شي چې زه مندرې نه ورانوم هندوان ماته څه نه وایي او په ما پسې زه یې نه وینم په ما پسې بلا راپسې شوې زه یې نه وینم په ما پسې بلا راپسې شوې دوی ښه ویني خو دا منافقان ماته څه نه وایي او نظم دغه زوړ دی چې استاذ په سکول کې یو ماشوم راپاسو استاد په سکول کې یو ماشوم راپاسه ویلې بچیه پلار دې څه کار کوي ماشوم سړی ډېر په غریو نیولي انداز خپلو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې یې ټیټې کړې او روښانې وې
استاد جیا په دماغه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ تېرې شوې د تګې ځمکې داسې جذب کړې چې لکه چینده چې میږی راکاږي بیا یې قیصه ورته څه داسې وکړه استاد زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بستې نه کتابونه لرکم په دې بسته کې د پالش ډبې زړه کپړه او یو زوړ برش کېدم مور ته مې وایم بیبي ښار ته لاړم مور مې څه ډېر په غریو نیولي انداز وایي بچیه ځه الله دې مل شه د دغې ښار د یو سړک په غاړه په یو فوټپات دغه کپړه خوره کم سره د برش او د پالشو کینم بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم بیا د دې ښار دغې ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم چې چانه لس غواړم پنځه راکوي که پنځه وغواړم بیا نه راکوي استاد ړانده مې ورته ځکه ووې استاد ړانده مې ورته ځکه ووې ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کو چې دې بسته کې کتابونه خوند کوي په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي په دې بکسه کې خو رنګونه خوند کوي خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته خو زه ګیله د چا نه ځکه نه کوم چې اوازونه د انسان اورم خو په دې ښار کې انسان بالکل نشته دلته د زړه خاوندان بالکل نشته دلته په چا کې ایمان بالکل نشته دلته په سترګو کې نظر هم نشته او دلته زما غوندې نهر هم نشته ماشوم قیصه لا ختمه کړې نه وه چې د جوټۍ ټالۍ ووخله خاموشي ورسره ماته شوله ماشوم په مخ دواړه لاسونه راښکل خپلې اوښکې یې پرې وچې کړلې خو په تلو تلو کې استاد یې ته وې بې ادبي ماپ خو منیر وایي چې د لوږې مرمه نه نو سوال د چا نه سله وکم رزق هغه راکړي نشه ورپسې خپله وکړه ډېره مننه ډېره زیاته مننه منیر صاحب زمونږ اکثر بهر هیواد کې چې کوم زمونږ مسافر رونه دي هغې ډېره غوښتنه کړې او ستاسو ډیمانډ ډېر زیات و هغې په ډېره غوښتنه پر اصرار غوښتنه راغلي نو که داسې د مسافرو دپاره هم څه غزل شعر نظم لیکلي نو هغه مله سره شریک کړي نو ډېره مننه کوم د دغه ملګرو او دغه څو پوره غزل خو نه دی خو دغه به درته ووایم چې زړه مې نری نری خوږېږي او وریږي باران زړه مې نری نری خوږېږي او وریږي باران بس یو سړی راته یادېږي او وریږي باران عجیبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې عجیبه دا ده چې د واورو په دې یخ موسم کې په یو مزدور خولې ویږي او وریږي باران یو مسافر کډه راونغښته او کلي ته ځي یو مسافر کډه راونغښته او کلي ته ځي یو مسافر ورته پسخېږي او وریږي باران مننه یو مسافر کډه راونغښته او کلي ته ځي یو مسافر ورته پسخېږي او وریږي باران سترګې سرې دي بنګې سکلي ګډې وډې وایي سترګې سرې دي بنګې سکلي ګډې وډې وایي منیر په لاره ځي زنګېږي او وریږي باران ډېر ښکلې ډېره زیاته مننه نن هغه سړی ماته په تندي لاسونه ږدي نن هغه سړی ماته په تندي لاسونه ږدي زما چې به تر اوسه چا سلام نه اخیستو غربته که ستا نښې مې په مخ نه ښکارېدی غربته که ستا نښې مې په مخ نه ښکارېدی ساقي به مې چرې د لاسه جام نه اخیستو غربته که ستا نښې مې په مخ نه ښکارېدی ساقي به مې چرې د لاسه جام نه اخیستو ای ته دا ما سره اوس تر کابله ولې ګرځې ای تا خو به زما سره یو ګام نه اخیستو او بس یاره دا به راته نور یاد نه شي خو دغه نظم به درته ووایم چې ښه جامه او ښه پیزار در باندې کېږي ښه جامه او ښه پیزار در باندې کېږي د لالونو کاروبار در باندې کېږي او د غرونو په سر لار در باندې کېږي مصنوعي شانې سینګار در باندې کېږي خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې له تانه زورور دي او له تانه بختور دي او له تانه متور دي دا منمه چې خاني در باندې کېږي ډېر کارونه شیطاني در باندې کېږي دا وراني او وداني در باندې کېږي تر څه حده زندگی در باندې کېږي خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې له تا محتاجه نه دي او له ما محتاجه نه دي هیڅ چا محتاجه نه دي ستا منم ضرورت زیات دی ډېر علم درته رامات دی او
چې ته چا سره نه خلک وایي دی میرات دی خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې له تا نه زورور دي او له تا نه بختور دي خو دولته څو څیزونه داسې هم شته چې ستا زوره ډومني نه سپینه او توره ډومني نه اوبه او اوره ډومني نه که ته دومره زورور یې که ته دومره بختور یې که ته دومره معتبر یې ځه یو کار خو راله وکړه دا سینګار خو راله وکړه دا پیري راله ځواني که را واپس مې زندګي که مور او پلار راله ژوندي که یو هندو خو جنتي که ښه دا کار نشي کولی دا سینګار نشي کولی د چا زړه کې د چا زړه له لګلار نشي کولی نو بیا ته زورور نه یې په هغه زورور نه یې نو بیا تش د شګې بند دی لکه اوبه زورور نه یې چې په ما یې څه کار نشته نو په تا یې څه کار نشته په دروغو پسې نه ځي په رښتیا یې څه کار نشته منیر داسې لیونی دی چې په چا یې څه کار نشته چې په ما یې څه کار نشته نو په تا یې څه کار نشته په دروغو پسې نه ځي په رښتیا یې څه کار نشته منیر داسې لیونی دی چې په چا یې څه کار نشته زه په روغو پسې ګرځه ځه په نورو پسې ګرځه په کمزورو پسې ګرځه تر سپوږمۍ ختلې یاره اوس په ستورو پسې ګرځه اکمري غلامي نه کوي نه بیخي غلامي نه کوي منیر ستړی وجود ګرځي خو ذهني غلامي نه کوي اکمري غلامي نه کوي نه بیخي غلامي نه کوي منیر ستړی وجود ګرځي خو ذهني غلامي نه کوي بې له تا نه پې تېرېږي په اسانه پې تېرېږي زندګي لکه هوا ده روانه پې تېرېږي د هغه زړه سمندر دی هغه څه ته وارخطا دی هغه ژوند ته نه سړیه ژوند هغه ته وارخطا دی ژوند خو څه د اوړي شپه ده په نهره هم تېرېږي په غریبو باندې جمع بې سادره هم تېرېږي زه په روغو پسې ګرځه په دروغو پسې ګرځه دا انسان خو لیونی دی په ایمان خو لیونی دی دا د ځان نه دی سړیه دا په ځان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی منیر جان خو لیونی دی ډېر زیاته مننه ډېر ښکلی منیر صاحب ستاسو سموده وړاندې یو غزل ډېر زیات خلکو خوښ کړی و سپینې سپینې مه وایه نو غواړم چې هم په سلا ټي وي کې موږ سره شریک کړي وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوې سپینې سپینې مه وایه که ژوند کوې کوپر ته له سره کوپر مه وایه مړي ته اوده وایه که ژوند کوې کوپر ته له سره کوپر مه وایه مړي ته اوده وایه که ژوند کوې سپي ته زمری کارغه ته باز وایه سپکو ته درانه وایه که ژوند کوې سپي ته زمری کارغه ته باز وایه سپکو ته درانه وایه که ژوند کوې دلته ژوند په لوی منافقت کیږي زخرو ته خواږه وایه که ژوند کوې دلته ژوند په لوی منافقت کیږي زخرو ته خواږه وایه که ژوند کوې یه منیره ځان بې نیټې مه وژنه بدو ته مې ښه وایه که ژوند کوې ډېره مننه منیر صاحب هغه روجي متعلق تاسو یو نظم لیکلی هغه هم راسره شریک کړئ ښه کار په ژوند چرې د دې خلکو د لاس نه کیږي دې د امید روجو نیونکو ته احساس نه کیږي دوی که روجي نه وي خو بس یوې مزیلی نه وي چې ماښام ښه بلا خوراک وکړه مدیلی نه وي یای بوډا پلار راپاسه یای بوډۍ مور راپاسه سحر ویده روژه ماتې لی په زور راپاسه یای بوډا پلار راپاسه یای بوډۍ مور راپاسه سحر ویده روژه ماتې لی په زور راپاسه که روژه دا وي په څاروو درله روجي نیومه په دې خچرو او په دې خرو درله روجي نیومه زمونږ د کلي د ملا هم څو خبرې زده دي بس د یوسف او زلیخې خبرې ډېرې کوي د اعتکاف او سرسایې خبرې ډېرې کوي په لوی اختر د اسماعیل هغه واقعه بیان کړي په سندرغاړي او شاعر پسې خبرې وکړي زما د چم هغه نخر ماشومې نه یادېږي زما د کلي هغه کونډې خیال کې چرته راځي که زه ګوپ کوم نو په ما باندې پیتوې لګوي ما ته هندو ما ته کافر ما ته جاهل وایي که زما دا زړه وي دا ذهن وي او دا نظر وي نو ملا جانه ستا نه مخکې به جنت ته ځمه ډېره زیاته مننه منیر صاحب د کتاب حوالې سره مینوالو ته ووایي چې ستاسو کتاب کوم ځای ته ورسېدو آیا د چاپ خیال مشته که نه او دویم سوال دا دی چې ستاسو کتاب تر اوسه پورې ولې نو چاپ شي ستاسو خو دومره مینوال دي دومره تاسو خوښئ نو بار بار په کمنټس کې غوښتنه هم کوي چې دا څه وجوهات چې د دې کتاب تر اوسه پورې چاپ نه شو نو ما کتاب خو اوس په کار شروع دی انشاءالله چې زر به راشي کتاب زما د وجې پاتې ولې چې ما یو شعر ځان سره لیکلی نو هغه شعرونه مې اوس دې روژه کې راټول کړه ومې لیکل څه نیم مې لیکلي دي تقریبا نظمونه پکې پاتې دي نور کمپوز شوی هم دی دغه نظمونه پکې ولیکم که خیر نو انشاءالله چې ډېر زر به راشي صحیح منیر صاحب
داسې څه ارمان لرئ چې هغه اوسه پورې نیمګړی پروت وي تاسو وایئ چې دا ارمان زما پوره شي؟ دغه زما یو دوه شعره دي چې ځینې تصویرونو ته تیلی وخه بعضې ارمانونو ته تیلی وخه ځینې تصویرونو ته تیلی وخه بعضې ارمانونو ته تیلی وخه ذکر د بابا چې پکې نه وي نو داسې نصابونو ته تیلی وخه نو ارمان خو زما داسې ارمان دی ارمانونه خو واړه واړه بلا دي که نه خو غټ ارمان چې دی نو زما په خیال هغه نه پوره کېږي زه یم چې په دې پښتون ولس باندې امن رالی دی امن ولیدی دی وخندلی دی سندرې وویلی په آزاد مټ باندې زما په خیال زه چې د حالاتو ته ګورم نو دا ډېره ګرانه ده. صحیح. منیر صاحب اکثر مونږ کوم سوال چې د پروګرام په شروع کې د شاعر نه کوو که نه چېرې تاسو د شاعرۍ طرف ته څنګه را نو هغه سوال زه دلته تاسو ته اخره کې هغه سوال تاسو نه کوم چې دې طرف ته څنګه راغی؟ نو دې طرف ته خو بس دغه د غني خان او د حمزه بابا د خاطر افریدي کتابونه مې کتل وړوکې وم که نه بیا ما شوق خو چې یاره زه هم شعر ولیکم نو بس قلاره ما خپل هم شعر ولیکو ښه به نه یي نه به هغه نشم ویلی البته شعر لیکم او لګیا یم خپل وس کوم. صحیح. او منیر صاحب په اخره کې به زمونږ د مینوالو لپاره څه پیغام ورکړو؟ مینوالو ته به دومره ووایم چې بس ژوند وکئ مینه وکئ او په خپل هم ژوند وکئ او بل هم ژوند ته پرېږدئ بس. ډېره زیاته مننه یقینا چې ډېر ګټور پیغام ملګرو دا زموږ نننۍ خپرونه تر د بلې مرکې په الله باندې سپارم. سعید سالار لور کې اجازت تلوي الله پامان. بس کې نو خبر نه بل وسکه یاره زه خو یم چې دا به ډېر نه دا ډېر نه دي 50 پنځه